قاری انور علي چې د خپلې میرمنې سره کوم هلک وژلی دی د هغه باره کې نوی حقیقت ښکاره شو. دغه قاري څه وایي چې ولې داسې وشول؟ مکمل معلومات هم دلته وګورئ. دوستانو هسې خو ډیر د جرم کارونه ستاسو او زموږ مخې ته تیریږي، خو څه کارونه داسې وي چې هغه بیخي د انسان ذهن ګډوډ کړي، لکه د سوات هغه واقعه چې پکې د دیني زده کړو یو طالب علم خپله میرمن ووژله ځکه چې هغه یو هلک سره ګیره کړه، نو ورسره یې هغه هلک هم ووژلو. خو دغه هلک وایي چې ماته مې مور ویل چې کله هم ته چرته ځې نو ځان سره سوړه یعنې لرګې یا بل څه ځان سره خامخا وړه چې په لاره کې در باندې څوک حمله کوي چې د ځان دفاع کولی شي. دا هلک دا هم وایي چې په دغه ورځ ما سره یو تبر و چې کله زه کور ته راغلم نو خپله د اوسېدو کمره مې وټکوله، خو چا دروازه خلاصه نه کړه، نو زه بیا شکي شوم او کوټې ته ننوتلو سره مې دغه دواړه ګیر کړل چې بیا مې پرې په تبر ګزارونه وکړل او مړه مې کړل. دغه هلک د دیني زده کړو طالب علم دی، د سوات اوسېدونکی دی، اوس پولیسو سره دی، خو ګمان کېږي چې ډېر زر به راخلاص شي ځکه چې داسې یو کار یې کړی دی چې په دې کار باندې به هېڅوک هم دته ملامتیا ونه وایي او نه به دا ملامته کړي، بلکې هر څوک به همدا وایي چې ښه کار یې کړی دی ځکه چې د بدو انجام بد وي. دا د ټولو خلکو لپاره یو سبق هم دی چې هیڅکله هم د چا عزت ته په سپکه سترګه مه ګورئ، او که څوک د چا عزت ته په سپکه سترګه ګوري نو انجام به یې دغسې وي لکه دې هلک ایان خان سره چې څنګه وشول. قدرمنو د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.